ملګرو یو کلمه ده چې په هغې باندې انسان ته الله رب العزت دومره زیات اجر ورکوي وایي چې کله انسان دغه کلمه صرف یو پیره ووایي نو انسان سره چې کوم کرامن کاتبین فرشتې ناستې دي وایي دغه فرشتې د دې اجر نشي لیکلی وایي الله رب العزت دغه فرشتو د آخر وفرمایي چې ای زما فرشتو زما بنده چې کومه کلمه وویلې صرف دغه کلمه د په عملنامه کې ولیکئ د قیامت په ورځ به دې انسان د دې اجر زه پخپله ورکوم زما عزتمندو دغه کلمه کومه یوه ده دا زه تاسو ته په دې ویډیو کې ویم کوم حدیث کې چې نقل شوي ده دغه حواله هم درته درکوم نو کلمه زه تاسو ته په خولې باندې ویم او په دې سکرین زه تاسو ته لیکم دې نه ځان له سکرین شاټ واخلئ دا کلمه ډېره وایي چې څونه درنه کیدی شي دومره به الله رب العزت تاسو ته اجرونه درکوي د دې کلمې اجر انتهایی زیات دی د غرونو نه د دې اجر زیات دی په اسمان کې چې څونه ستوري دي د دې ټولو ستورو نه د دې کلمې اجر زیات دی په سمندرونو کې چې څونه اوبه دي په دغه اوبو کې چې څونه څاڅکي دي د دې ټولو څاڅکو نه د دې اجر زیات دی په ټوله دنیا کې چې څونه ځمکه ده په دې ځمکه کې چې څونه ذرې دي د دې ذرې نه د دې کلمې اجر زیات دی زما عزتمندو نو انتهایی زیات اجر په الله رب العزت ورکوي دا کلمه زده کړئ سکرین شاټ د ځان له واخلئ چې ورځ کې تاسو 2-3 پیرې مو وایئ که نه نو انشاءالله د دنیا اجر په الله رب العزت به درکړي او الله رب العزت په تاسو ته په جنتونو کې د نبي علیه الصلاۃ والسلام سره ځای درکړي نو دا کلمه کومه ده دې ته تاسو غوږ کېږدئ خو اول حواله وورئ چې دا په کوم کتاب کې دا موجود ده زما عزتمندو په ابن ماجه کې هم دا موجود دی په ابن کثیر کې هم دا موجود دی صحیح شوه نو عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې یو ځل یو صحابي دا کلمه اویلی یا ربی لک الحمد کما ینبغي لجلال وجهک وعظیم سلطانک دا کلمه ده یا ربی لک الحمد کما ینبغي لجلال وجهک وعظیم سلطانک وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې صحابي دا کلمه ویلی نو دا فرشتي چې کنه دی داسې غبراو شاندې شوې چې اوس د دې اجر مونږ څنګه ولیکو د دې کلمې په بدل کې د په عملنامه کې څه اجر ولیکو آیا د غرونو برابر ثواب ولیکو مفهوما د تدا پکې ویم که د اسمان د ستورو برابر اجر ولیکو که سمندر په اوبو کې چې څونه قطرې د ساس کې دي د دې برابر اجر ولیکو که څنګه ولیکو نو دغه فرشتې الله رب العزت ته دا دواړه لړې چې الله تعالی نن خو ستا بنده داسې کلمه وویلې چې موږ د دې اجر نشو لیکلی د دې اجر موږ څنګه ولیکو وی الله رب العزت سره د علم ته نه تپوسو کې الله رب العزت ته پته ده چې زما بنده دا کلمه ویلې وه خو سره د علم او د فرشتو نه وی تپوسو کې چې ای فرشتو زما بنده کومه کلمه وویلې وی فرشتې ورته عرض وکړي چې الله تعالی ستا بنده وویلې یا رب لک الحمد کما ینبغي لجلال وجهک وعظیم سلطانک دا کلمه وی وویلې وی اوس د دې اجر مونږه څنګه ولیکو الله رب العزت ورته فرمایي چې ای زما فرشتو زما بنده چې کومه کلمه وویلې که نه همدغه کلمه تاسو د ده په عملنامه کې ولیکئ یعنی د دې اجر مه لیکئ همدغه کلمه د ده په عملنامه کې ولیکئ د قیامت په ورځ به دې انسان ته د دې کلمې اجر زه پخپله ورکوم الله اکبر زما عزتمندو چې الله رب العزت تاسو ته اجر پخپله درکوي نو دا به څونه زیاته خوشحالي وي هغه اجر او ثواب پخپل ځي زما عزتمندو څونه زیاته خوشحالي به چې الله رب العزت تاسو له پخپل لاس چې څنګه د الله رب العزت شان سره ښایيږي چې اخ کې باندې الله رب العزت تاسو ته انعام درکوي او بیا به څونه غټ انعام درکوي که تاسو کتلی که نه هر انسان چې وي که نه د خپل حیثیت مطابق انعام ورکوي که لږ شانتې مالداري ای به تاسو ته لږ شانتې انعام درکړي که هغه نه لږ غټ مالداري ای به تاسو ته د نه لږ غټ انعام درکړي که بیا هغه نه غټ مالداري به تاسو ته د هغه نه غټ انعام درکړي او که څوک خان سے وي وزیر اعظم سے وي یا د ملک بادشاه وي صدر وي به تاسو ته بیا ډېر غټ انعام درکړي که نه نو د ټولو بادشاهانو بادشاه الله رب العزت چې هغه تاسو ته د دې کلمې انعام درکوي اجر درکوي ثواب درکوي نو تاسو د هغې سوچ وکئ چې به کوم قسمه انعام بیا بیا هغه جنتونه وي چې کوم کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم موجود دی هغه جنت الفردوس په انشاءالله الله رب العزت درکوي تاسو ته به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دیدار الله تعالی در نصیب کی پکې او الله رب العزت په خپل دیدار در نصیب کی نو کوشش وکئ چې دا کلمه زده کئ او چې څونه تاسو نه کېدی شي ټیم معلوم نه دی هر ټیم تاسو ویلی شئ چې ورځ کې څونه تاسو ویلی شئ کم از کم که یو سل پیرې تاسو دا هر ورځ ځان له وظیفه وګرځوله نو انشاءالله الله رب العزت په تاسو ته ډېر زیات اجرونه درکړي نو دا کلمه ضرور شروع کړئ یا رب لک الحمد کما ینبغي لجلال وجهک وعظیم سلطانک په خپل هم شروع کړئ نور مسلمانانو سره د ثواب په نیت باندې دا ویډیو ډېره شیر کړئ چې ټولو ته ورسیږي او تاسو ته دعاګانې کوي الله رب العزت مو خوشحاله باد ساته دعاګانې کوي دعاګانې به کوو
الله پامان.